ظالم خو ته یې چې تا پرون چې زموږ ماشومان شهیدانول، پر مدرسو دې بمبار کاوه، پر کورو دې بمبار کاوه، او نه دې دا کتل چې تور دی سپین دی ملامت دی سلامت دی د یوه مخه دې وژل. ته د بشر د حقوقو ناقض نه وې. زه د بشر د حقوقو ناقض یم چې زه هغه څوک چې الله ته مجرم دی د الله په خاطر باندې زه د خدای تعالی حکم پر تطبیقوم، دا زما کار نه دی. زه مجبور یم. محاکمې چې حکم کوي دا د محکمو نه دی، دا محکمې نه کوي. دا قاضي صاحب مجبوره دی چې زه د الله د خوا څخه مجبور یم چې دا حکم به کوم، زما پکې څه اختیار. که زه دا حکم ونه کړم خو دا ټول مسلمانان زما په مقابل کې دي، ولې دې د خدای حکم پرېښاوه؟ او بل زه خو د اسلام یو عقیده ده. نه قاضي صاحب ملامت دی، نه دا نظام ملامت دی، هیڅوک نه. دا د الله حکم دی، دا به تطبیقیږي. خو لیکن تاسو غواړئ چې دغه اسلامي نظام ته کږې لارې پیدا کړئ. دا نظام د اسلام خلکو ته کوډ معرفي کړي د ټولو مسلمانانو. لکه دا تاسو چې اوس خپل وحدت ښکاره کړی دی، دا مې خواست